15 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک خواجہ باقی باللہ رحمه الله ته لېږلی. پدې کې د دوو خبرو بیان دی. بیان د هغه احوالو دی چې مناسبت لري د مقامات او د هبوط او د نزول سره. په علم تصوف کې دو قسمه مزل کیږي. یو سیر د مخلوق نه خالق ته، دویم سیر د خالق نه بیا مخلوق ته. سیر د مخلوق نه چې خالق ته ځي دې ته دلیل انی وای، او د خالق نه چې مخلوق ته ځي دې ته لم وای. منطقي اصطلاح کې دې ته دلیل لمی وای. دا ډېر اعلی دی. منګ او تاسو عام دلایل چې د الله تعالی په وجود بیانو هغه ټول انی دی، لمی نه دي. دلیل قائمول د جانب د علت نه په معلول دې ته لمی وای، او دلیل قائمول د جانب د معلول نه د معلول نه په علت دې ته دلیل انی وای. بیا چلته ورسېدو بیا ان شاء الله وای. دویم نمبر بیان د بعض اسرار مکنونو، باسه پټ اسرارو داغه بیان خپل پیر مبارک ته په دې مکتوب کې کړي. 14 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله خپل مرشد مبارک ته لېږلی خواجہ باقی باللہ رحمه الله. دې کې بیان د احوال د عروج او د نزول دی، او د دې درمیان کې بیا چې کوم احوال دي داغه بیان خپل پیر مبارک ته کړي. 18 نمبر مکتوب د خپل مرشد مبارک ته لیکلی. دام په بیان دا بعض هغه احوالو کې ده چې تعلق ساتي د عروج او د نزول سره. 18 نمبر مکتوب د خپل پیر مبارک ته لېږلی دی. دې کې د دریو خبرو بیان دی. بیان د تمکین دی چې دا حاصلیږي پس د تلوین نه. تمکین او تلوین باندې ان شاء الله بیا عمل ته بحث کوم. او بیان د مراتب د سیګانه د ولایت ته. درې مراتب چې دي ولایت لري داغه بیان کوي. دریم نمبر پدې کې بیان د دې چې وجود د باری تعالی دا زائد دی په ذات د باری تعالی باندې. دا یو سخته او کلکه مسله ده چې صفات د باری تعالی عین دی او که غیر دی. دا موږ شرح العقائد کې طالبانو ته وایو. کوشش کوو چې بیا تاسو ته ښه تعبیر وکړو، اسانه چې ذهن کې مو کېني. دا داسې کتاب دی چې په دې کې ټول علوم راجمع کړي. دا هر مکتوب یو جدا بحر دی. لکه یو سړی د مکتوبات شریف په مکتوب باندې بحث شروع کی، زما په نظر یو مکتوب بټول کال کې ختم نکي. دا سه دریاب کوزه کې بند کړي. 19 نمبر مکتوب دایم خپل مرشد مبارک ته لېږلی دی. پدې کې د بعضو ملګرو شفارسي خپل مرشد مبارک ته کړی دی چې هغه ډېر حاجتمندو او ضرورتمندو. 20 نمبر مکتوب دیم خپل مرشد مبارک ته کړی. دې کې بیان هم دغه دی د بعضو حاجتمندو ملګرو شفارسي خپل پیر مبارک ته کړی دی. دا 20 مکتوبه ولنی چې دي دا خپل مرشد مبارک ته لېږلي دي، او دا ابتدا د دې دفتر کې دي. 15 نمبر مکتوب دام امام ربانی رحمه الله